د ژمنیو توکو او نغدي مرسته دلته د ننګرهار په مرکزی ښار جلال آباد کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په همکارۍ د ملګرو ملتونو د IOM مرستندویه ادارې له لوري د خوږیاڼو د رینور او چپریار ولسوالیو 1901 کورنیو سره $200 نغدي مرستې ترڅنګ د یو اندازه ژمنیو توکو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه کسان د یوې سروې له مخې په نښه کړي ول چې ډیری هغه پکې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ دي. چارواکي زیاتوي په ژمنیو توکو کې کمبلې او د کور نور اړین ژمني توکي شامل دي. موسیله طرفه مختلفو ولسوالیو کې چپریال او خوږیاڼي او د رینور مثالا دغه ولسوالۍ کې موږ 1901 کسانو ته توزیع لرو. په نقدي مرسته کې $200 دي او د ژمنۍ مرسته دي لکه کمپلې او د کور اسباب د ژمي دپاره. دغه مرسته نن توزیع د IOM ادارې مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه کورنیو کې د سیلاب ځپلو ترڅنګ په تیر کې د جګړې له امله زیانمن شوي او بېوزله کورنۍ هم شامل دي. دلته مرسته ترلاسه کوونکي میرمنې خوښې دي چې په دې بد وضعیت کې لاسنیوی کیږي او دغه مرستندویه اداره ورسره نغدي او یو اندازه ژمنیو توکو مرسته کوي. موږ ډېر وږي تږي ناستو دا څومره ورځ دی موږ هم دا وریجې پخوو خوري موږ وړه کور کې نشته. زه ډېره مجبوره شوم چې لاړم مامې بچو ته د کباړي نه ډوډۍ راوړه ویې مینځله هماغې سره موږ خپل ساعت تېر کړو. موږ په دې کومک باندې داسې خوشحاله یو که نه داسې په خوشحاله چې موږ له یې زنګ راووو که نه موږ داسې خوشحاله شو چې موږ دا ماشومان په خپو خپیا بل یخنۍ نه کاږه ناستو بخارۍ هم نه وه وړه هم نه و یو شی هم نه وه. د میرمنو ترڅنګ نارینه مرسته ترلاسه کوونکي هم د دوی سره د شوي مرستې خوښ دي خو بسندوی یې نه بولي او له دوی سره د لا زیاتو مرستو د کېدو غوښتنه کوي. وړاندې کې بس ډېر ځینې دغه سامان او $200 پکې او کور دې ودان یم. الحمدلله ډېر خوشحاله والله ستاسو عزت وکړي الله تاسو سره ښه وکړي الله هم کامیاب کړي. سره وشوله $200 او نور دغه دي فشار شوي کمبلې دي او بس ماشومان جراب او دستکش او بوټان او دا شی. بل پلو د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي همداراز د یادې مرستې ترڅنګ د DRC مرستندویه ادارې په مالي ملاتړ د جلال آباد ښار په بېلابېلو ناحیو کې هم د 123 د طبیعي پیښو له امله زیانمنو شوو او بېوزلو کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. دوی وایي په دغه مرسته کې 25 کورنیو ته 28 زره او 90 کورنیو ته بیا 22 زره افغانۍ ورکړي دي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.